په سعودي عربستان کې مکې سره نږدې اتیا غیر ملکی کسان نیول شوي دي چې دې کسانو به په سعودي عربستان کې څه کول او ولې تللي سعودي عربستان ته، دا ټول معلومات تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، د مکې پولیسو اتیا هغه کسان نیولي چې د ښار په غرونو کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. پولیسو ویلي چې دې کسانو په غرونو کې کوټې جوړې کړې وې او د قانون له سترګو پټ شوي وو. دا خلک چې د پاکستان هیواد سره تعلق لري، ډېری پاکستانیان په غرونو او غونډیو کې اوسېږي. ډېر خلک یې په کیکیا کې د سبزیجاتو کاروبار کوي. د مکې پولیسو ویلي دي چې د کیکیا سره نږدې په غرونو کې پټ غیر قانوني کډوال نیول تل یوه ستونزه وه. پولیسو وویل چې دا کسان چې په پټه به په سعودي عرب کې کاروبار کولو، دوی د غرونو په سرونو او غونډو کې اوسېدل. د دې وجې نه د دوی نیول یوه ستونزه وه او هر وخت د دوی د نیولو کوشش ناکام شوی وو، ځکه چې د خلکو به کله د لرې نه د پولیسو ګاډی ولیدو نو دوی به تښتېدل. پولیسو وویل چې په غرونو کې پټ شوي غیر قانوني که د هر ملک خلک وي، ګرفتارول همیشه زموږ دپاره یوه مسله جوړه شوې ده. هغوی ویل چې دوی به د غرونو په سرونو کې غونډۍ جوړې کړې وي او کله به چې هم دوی د پولیسو ګاډی ولیدو نو د بره نه به یې په پولیسو باندې کاڼي هم راغورځول. پولیسو زیاته کړې ده چې په غیر قانوني طور باندې اوسېدونکي خلک چې په سعودي عرب کې اوسېږي همیشه یې د سعودي عرب دپاره یو مسله جوړه کړې ده او د دې نه وروسته د سعودي عرب حکومت د دوی لپاره یوه منظم منصوبه بندي او حکمت عملي جوړه کړې ده چې هیڅ کوم غیر قانوني کډوال به په دې وطن کې پاتې نشي. قدرمنو دوستانو، دا خبر مو تاسو سره ځکه شریک کړ چې ډېری خلک سعودي عرب ته په غلا باندې په عمره یا په ویزټ باندې لاړ شي او هلته بیا پټ شي او په غلا کارونه کوي. نو دا د هغوی لپاره یو د عبرت مقام دی چې هیڅکله هم په دغه طریقه باندې سعودي عرب ته لاړ نشي، ځکه چې هلته پرې بیا جرمانې هم لګي او جیل هم ممکن چې ورکړل شي. نو دا ویډیو مو تاسو سره ځکه شریکه کړه چې له دغسې حالاتو نه ځانونه وساتئ او که هر ملک ته ځئ نو په قانوني طریقه باندې باید لاړ شئ. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که غواړئ تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.